السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما محترم و عزتمندو، تاسو ته معلومه ده چې د هفتې په ورځو کې یو داسې ورځ هم شته چې خاص طور باندې د الله محبوب صلی الله علیه وسلم سره نسبت لري او هغه د پیر ورځ ده. دا یو بابرکته ورځ ده. زما محترم و عزتمندو، دا یو عام ورځ نه ده، بلکې په دې باندې ډېر واقعات ګواه دي او د ټولو نه لویه خبره پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم پیدایش مبارک په دې ورځ باندې شوی دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې د وحی آغاز په دې ورځ باندې شوی دی. حدیث مبارک کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما پیدایش د پیر په ورځ شوی دی او په دې ورځ باندې په ما باندې وحی نازله شوی ده. دا ورځ د خوشحالۍ، د رحمت او د هدایت ورځ ده. پیر په ورځ باندې اعمال د الله جل جلاله په حضور کې پیش کېږي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې ما ته دا خوښه ده چې زما اعمال پیش کېږي او زه روژه دار یم، د روژې په حالات کې زما اعمال پیش شي. زما محترم و عزتمندو، موږ سوچ وکړو آیا موږ د پیر په ورځ باندې روژه نیولې ده چې زموږ اعمال د الله جل جلاله دربار کې پیش کېږي او موږ روژه دار یو؟ ما محترم و عزتمندو، موږ د پیر ورځ ضایع نه کړو، بلکې په دې ورځ کې عبادت، ذکر، درود شریف او د روژې خاص اهتمام وکړو. زما محترم و عزتمندو، زموږ دپاره داسې یو لمحه شته چې د خپل ژوند مصروف ترین ورځ د هغې په باره کې موږ سوچ وکړو چې موږ هر څه کړي وي، زړه هم بیا پریشانه وي. آیا داسې عمل شته چې هغه تقدیر بدل کړي او یا داسې ذکر شته چې د دنیا پریشانیانو نه وباسي او سکون منزل طرف ته موږ ورسوي؟ او هغه عمل دی درود شریف. لیکن موږ به نن ووایو چې دا صرف د ویلو وظیفه نه ده، بلکې د الله او د هغه حبیب صلی الله علیه وسلم په منځ کې یوه رشته ده چې موږ هم په دغه کې شامل شو. ډېر خلک درود شریف صرف یو روایت ګڼي، بلکې درود شریف په اصل کې د الله جل جلاله ورکړی شوی یو عظیم انعام دی. الله جل جلاله قرآن کریم کې په خپله فرمایي چې بېشک الله او د هغه فرشتې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږي، ایمان والو تاسو هم پې درود شریف ولیږئ. دا د غور خبره ده او داسې یو واحد عبادت دی چې الله په خپله هغه کوي، فرشتې هغه کوي او موږ ته هم د هغې د شاملولو حکم کوي. دا یو معمولی خبره نه ده چې الله جل جلاله په خپله دغه عمل کوي، د هغې عظمت اندازه ولګوئ. دا محترم و عزتمندو، درود شریف یوازې دا نه دی چې اللهم صل علی محمد. درود شریف په اصل کې د محبت اظهار دی. دا د عزت ورکولو طریقه ده، د الله جل جلاله په دربار کې د قربت حاصلولو یو زینه ده. حدیث پاک کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په ما باندې یوه پیره درود شریف ووایي، الله جل جلاله په ده باندې 10 رحمتونه نازل کړي، 10 ګناهونه به معاف کړي او 10 درجات په ده بلند شي. نن موږ صرف 100 پیرې درود ووایو، موږ باندې به 10 رحمتونه نازل شي او 10 ګناهونه به معاف شي او 10 به زموږ درجات بلند شي. دا یو داسې کاروبار دی چې په دې کې سرمایه لګولو ته ضرورت نشته، دفتر ته تللو ته ضرورت نشته. خپل کور کې کینه، خپل ګاډي کې کینه، خپل کار کوه، دغه خزانه ته حاصلولی شي. لیکن شرط صرف دا دی چې توجه او محبت. آیا تاسو به دا کله محسوسه کړي وي چې زموږ څه دعاګانې ډېر وروستو قبلیږي؟ یاد وساتئ چې روکاو به شي خو رد کېږي نو. پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې راز ښودلی دی چې دعا اسمان او د ځمکې په مابین کې معلقه وي، ځوړنده وي، تر څو پورې چې په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې درود ونه لیږلی شي. موږ وایو چې پریشانیانې ډېرې دي، پیسې شته، سکون نشته، کور شته، اطمینان نشته، لیکن پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم درود شریف د زړه سکون کنجي ښودلې ده چې موږ په هغه باندې درود ووایو او د خپل زړه سکون حاصل کو او په دغه درود سره خپل زړه منسلک کو، یو ځای کو. چې کله زموږ په زړه کې پیغمبر علیه صلات وسلام سره محبت وي، زړه به کله هم بې سکونه نه وي، پریشانیانې به کله هم نه وي. لیکن زموږ په زبان باندې درود شریف نشته نو مشکلات باقی دي. لیکن د الله جل جلاله له طرف نه سکون به ال راځي چې کله موږ الله سره خپل تعلق قایم کو. علما فرمایي چې درود شریف رزق کې برکت راولي، کاروبار کې اضافه کیږي، کور کې محبت زیاتیږي او صحت او شفا راځي.
دا چې یو داسې جادو نه دی، دا د الله وعده ده. عموما د بخل نه تعبیر په مال نه ورکولو سره تعبیر کیږي، لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بخیل یو نوی تعریف کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بخیل هغه دی چې زما نوم ورته مخې ته راشي او په ما باندې درود ونه لیکي. محترمو عزتمندو، دا د سوچ خبره ده چې ستا مشران ستا مخې ته ولاړي او تا خپلې تحفې خپلو دوستانو له ورکې. کله چې زموږ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نوم راشي او موږ چوپ پاتې شو، ژبه هم ونه ړقېږي، نو آیا دا بخل نه دی؟ دا د یو څو سکندو عمل دی، لیکن نقصان یې ډېر زیات دی. زما محترمو عزتمندو، په خپل جن کې خوشحالۍ راولئ او د خپل د ژوند نه مصیبتونه تکلیفونه لرې کوئ، نو د درود شریف اهتمام وکړئ. د ټولو نه بهترین درود ابراهیمي دی، اللهم صل علی محمد تر اخره پورې. او بهترین اوقات د ویلو دپاره هر فرض مونځ نه وروستو کم از کم یوه پیره ویل ضروري دي. د جمعې په ورځ کثرت سره ویل پکار دي، سحر او ماښام لس ځله. دغه رنګې په پوره ورځ کې به د حفاظت وشي. واقعي ژوند بدلول غواړئ، نن نه دغه وظیفه شروع کړئ. روزانه کم از کم 100 پیرې درود شریف، او که زیات هم ټیم درته میلاویږي نو زیات ویل پکار دي. ما محترمو عزتمندو، منګه د دنیا د خوشحالیانو پسې وروستو منډې وخو، لیکن هغه خزانه منګه پرېښې ده چې کومه زمونږ مخې ته ده. درود شریف دا یو وظیفه نه ده، بلکې دا پیغام دی چې مدینې ته ستا رسیږي. دا هغه سلام دی چې په آقا صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. سبا له به په قیامت کې پریشانی دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تا پیژني، ځکه په دنیا کې به تا په کثرت سره درود شریف ویلی دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته به له ټولو نه نږدې هغه کس وي چې په ما باندې درود وایي. راځئ چې د نن نه عهد وکړو، خپل زبان خپله ژبه په درود شریف باندې لونده وساتو، چې کله هم د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نوم راشي منګه فوراً په درود شریف ووایو. یا الله په کثرت سره د درود شریف ویلو توفیق را نصیب کی، او زمونږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره محبت زمونږ په زړونو کې سیوا کی. زمونږ هره سا هر لفظ چې په هغې کې د محمد پاک صلی الله علیه وسلم نوم داخل شي، او زمونږ حشر د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره قیامت پر ورځ باندې وکړي. آمین یا رب العالمین.